خود پیسو کې وجی صاحب دی چې اسخاتو باسي دا خلک ګوره د ډمبرو نه هم شاتو باسي د سود پیسو کې حسرت صاحب دی وجی صاحب دی چې اسخاتو باسي دا خلک ګوره د ډمبرو نه هم شاتو باسي نثار د جمعې د مو ثواب ورپسې ټول بخمه هم احسان منم چې وخت د ملاقاتو باسي او زما په جیب کې ستا تصویر سو مولا کافر کم خلق لګیا دي ځان لغره کې سو مناتو باسي په داسې ملک کې مې کامران صاحب گزران دی چې تپوس مکوا شتمن خیرات غواړي غریب پکې زکات وباسي مننه نه نظم ویم ارشاد دا جهان چې پیدا شوه چا یو لوی حکمت جوړ کړي دا مارغان د سنه جوړ شو حیوانان د سنه جوړ شو چا د ازمکه جوړی کړي چا د خاوري خوري کړي مخلوقات چې تیار شوی دا ذرات څنګه را جوړ شوی دا اسمان د کمراغه دا باران د کمراغه دا یو سوال مې دی پزړ کې لوی جنجال مې دی پزړ کې هم انسان یو معجزه ده خد کرشمه ده اندامونو مجموعه ده خو په ځان کې مسله ده خد دا منمه ویس کرنی خد دا منمه دغه هر څه قبلومه چې د خدای ډیر لوی طاقت ته لاس کې واړه سلطنت ته خو چې زه را پیدا کم ځان ته هسې وارخطا کم زه پوره یم که نیمګړی اندامونه یې جوړ کړی چې غوږونه یې راله راکه یا لاسونه یې راله راکه دا خو بیل بیل دي نومونه چرته خپې چرته لاسونه نو بیا زه څه شم اوسه یم نو بیا مزملت نو بیا زه څه شم اوسه یم زه یم غوښه که اوبه یم زه اندام یادېږم زه به کله پوره کېږم رئیسه چې زه مړ شم بیا به څه وي دغه هر څه به زاړه وي پس د مرګه جهان شته دی داسې بل یو اسمان شته دی هلته دغسې ژوندون دی داسې زړه چاودون دی لکه دلته یې راکړی ژوند یې هسې راتپلی دا زما خوښه خو نه شوه دا سرفروشه دا زما خوښه خو نه شوه دا زما رضا پسه شوه چې زه پیدا کولم یا یې زه فنا کولم نو دا په ما کې دا بل څوک دی چې د ځانه راته خوږ دی دا مې روح که دا مې ځان دی زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان دی دا عظیم صاحب دا په ما کې دا بل څوک دی چې د ځانه راته خوږ دی دا مې روح که دا مې ځان دی زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان دی په خپل ځان کې موتر د خپل ځان سره په شر بدې ولم په تقدیر څه په ځان څه په ضمیر په دنیا دې کړم پیدا بلال صاحب په دنیا دې کړم پیدا کړم د چا ته ورپشا په خوب بدو ایثار کم د عمل ذمہوار کم خپل خېټه مې دوزخ شو دا جهان راته برزخ شو حسابونه به ورکوم زه به هر څه تسلیموم حسابونه به ورکوم زه به هر څه تسلیموم د احبابو په تړون کې د رشتو په چودون کې د ماتم ساز به غږیږي دغه هر څه به غونډېږي کائنات ولې پیدا شو ولې بیا فنا شو کائنات ولې پیدا شوه ولې بیا فنا شوه دا د څو ورځو ژوندون څه بې ځایه زړه چودونو د بصر پروردګاره د جهان رازداره د نبی په سفارش تا ته کومه گزارش بس معصوم مې له ګناه کا ماشومتوب راله بیا راکه راته راکه عفه خدایا را نصیب که نفع خدایا را نصیب که